नन दा बास थे چې د قیامت په ورځ به الله پاک عدل او انصاف کوي او کنا کرم او مهرباني وکړي. کله قیامت په ورځ الله پاک عدل وکړو انصاف وکړو نو یو سړی بم جنت ته لاړ نشي. تمام دنیا چې دا دابا جهنم ته لاړ شي. زکه چې د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا سکړی وینو تا ته دې اجر ملوش. انصاف څه ته وایي؟ ما تا سره مزدوری کړې ده او تا د مزدوری عوض ما تراکو دیتا انصاف. عدل څه ته وایي؟ ما تا سره مزدوری کړې ده او تا د مزدوری بدل ما تراکړو دیتا عدل وایي. نو عزیزانو که عدل او انصاف په قیامت کې شروع شو نو دنیا بټوله جهنم ته لاړ شي. زکا چې عدل او انصاف تقاضا دا ده چې مونږه سکړی او مونږ ته عوض ملو شي. مونږ سکړی نه دي نو مونږ ته به جنت ملاويږي. څنګه د دې وجنا په قیامت کې با اللہ پاک کرم کوي. کرم دا معنا چې پزړه کې د نیکۍ تیر شي اراده دې د نیکۍ کړی وي او هغه نیکی دې کړم نوي عملاً نو الله تعالی به دا غیم اجر درکړي. دیتا کریمانہ اور مشفقانہ انداز استاسو بداوائے کدی او سڑی گناہ پڑھ کی تیر شي نو قانون دا دے چې گناہ دی پزړه کې تیر شي او د گناہ ارادہ وکي او په خارج کې دی هغه ګناه کړی نه وي نو عمل نامه کې لیکل کېږي نه. او د نیکۍ چې خالی اراده وکي او پړه کې دی تیر شي نو عمل نامه کې داسې ولیکل شي لکه دا نیکی تا کړی. اوس دا خبره نه مونږه پوېږو نم سمجھ کے راځي. دا ټول سيزونه د سړی په سمجھ کې ال راشي چې څو وخت کې د قیامت ورځي او ته مبتلا شي. چې مبتلا شي نو بیا په تمام 16 او 15 باندې پوه شي چې او کاش اے رب العالمین چې زما زړه خو په دنیا کې بل کار نه کوله سوا د نیکو د اراده نه. لکه حدیث کې راځي یو سړی شهید دی او شهید خپل مرتبه او رتبه وګوري په قیامت کې نو دے بدا تقاضاو کی چے اللہ کاش ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اے خدا چې ز قتل دے او بیا ژوند کې دے بیا قتل دے او بیا ژوند کې دے بیا قتل دے او بیا چې زما کار نه وای بل خو بس قتل کې دے او بیا را ژوند کې دے قتل کې دے او بیا را ژوند. نو ار سړی به دا تقاضا وکي
چې کاش چې زما زړه د بل شي کور نه وي او زما زړه کې د بل شي اراده نه وي. نن زمونږ رخو د سشي د ارادو مرکز دی. نن زمونږ زړه د سشي د ارادو مرکز دی. نن ستا د ملک دنیا کم طرف ته روانه ده، سکیږي لګیا دی. ستا د ملک دا نوجوان طبقه چې ده دا کم طرف ته روانه ده؟ دا د تباہی او د هلاکت طرف ته روانه. سحر وګوره د هرې محلې نه الکانو پترخ کې د وی سی آر ډبلې نیولې او راوي باسي او دکان ته هرې محلې ټول شپستا د ملک دا نوجوان طبقه چې د وی سی آر ته تیرې ټول او بیا د جمعې شپه په پاکستان کې د جمعې شپه دا د ډمتوب او د کنجرتوب شپه. په خوا به د جمعې شپه چرته د بزرګۍ شپه وه، خلقو به پکې نفلونه کول، منځونه به کول، څه به کول. او د جمعې شپه په پاکستان کې د ډمتوب شپه. نو الله دې امان راکړي عزیزانو. سبکی د دغه ورځې احساس که په ژوند در سره پیدا نشه، د مرګ نه وروسته دې ورځې د پاره هېڅ نه جوړي، هېڅ نه. په دغه ورځ به الله کریمانه انداز کوي، نو علا به چرته د جنت لار کولاویږي. که کریمانه انداز نو خبره د عدل او د انصاف شروع شوه، ټوله دنیا به جهنم ته لاړه شي. ځکه چې د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تاسو کړي نو څه درته ملاو شي، تاسو کړي نه دي نو تاسو به ملاویږي. دی وجنا دا فکر او دا احساس دا کول پکار چې زما مخ ته یو دومره عظیم مورز را روانه ده چې زب په کروڑونو کالا د زمکه او ازمکم د تانبه نور یو نیزه د سر د پاسه اوچت مازغه په سر کې د وریجو غوندې خټکیږي، په خپه چې په زمکه اګدې د خپې غوښې به زمکې پورې پاتې کیږي. په کروڑونو کاله به په داسې زمکه ولاړې او حساب بکی. دې د پاره وړاندې نه فکر یو سړی دی شپېته کاله منځونه کړي دي، شپېته کاله د سحر په مونږ 100 منټه لګي، او زیات نه زیات 14 سره کې نو 10 منټه، ماسپخین مونږ باندې 15 منټه، 10 او 15 25، مازیګر مونږ باندې 15 منټه 30 منټ، ماخام مونږ باندې 10 منټه 40 منټ، ماسخوتن مونږ باندې 15 منټه نو 55 منټ. 55 منټ هم مکواډ یو غنټه کا نو اره ورځ 15 منځونو باندې یو غنټه اره ورځ
د میاشتې 30 غنټې شوې او د کال تو وایه چې په کال کې د کال عبادت ستا شپږ ورځې جوړي نو د شپږ ورځو په مهنت باندې به ته جنت غواړي